الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق الله العظيم. دا پرون آیت مبارکہ داغی ترجمہ او ست تفسیر جی دا زما په دې کتاب کې رکوګان نشته دا د عربی قرآن دی ما سره تاسو سره د اردو دی دا هیڅ رکوی په دې کې رکوګانې نه ښه زمونږ دا خبره کړې وه چې الله جل شانه هغه صحابه کرامو د هغې نه قتل وشو په خطا باندې نه الله جل شانه دا آیتونه مبارکه نازل کړه چې چا یو مسلمان قتل کو په خطا باندې نو دا قتل خطا د دې ګناه نشته او که وشوه داسې قتل ته وشو نو بیا په ده باندې کفاره ده او دیت ده ځان سره یاد ساتئ کله چې د انسان نه په خطا کې قتل وشي نو په ده دوه څیزونه لازمي څو دوه یو د الله حق او یو د بنده حق د بنده حق ته دیت وایي او د الله حق ته کفاره وایي پوهېږئ په دې دیت هغه مالی تاوان ته وایي دیت هغه مالی تاوان ته وایي چې د یو انسان په بدله کې ورکړی شي دغه ته دیت وایي او کفاره هغه د الله جل شانه حکمي چې الله جل شانه په ډېرو څیزونو کې د هغې نسبت خپل ځان ته کوي چې یاره سړی د ګناه نه بچ کېږي نو په دغې سره بچ کېږي دا کفاره دا د الله جل شانه د حقوقو نه ده او دا دیت دا د بندګانو د حقوقو نه ده کله چې یو انسان په خطا باندې قتل وکړي اول مخکې یو خبره ته کوم د قتل یو څو قسمونه دي لوی لوی قسمونه هغه ته بیانوم یو هغه قتل چې هغې ته قتل عمد وایي په قصد باندې قتل کول او بر ناحقه د دې صرف یو علاج دی چې هغه قتل دی هغې ته مونږ قصاص وایو بدله چا چې اسې په قصد باندې قتل وکړو بر ناحقه نو د دې الله جل شانه علاج څه ښودلی قصاص بدله ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب ای د عقل خاوندانو ستاسو دپاره ما په دې قصاص او په بدله کې ژوند ږدلی دی په هغې کې زمونږ بحث نه دی زمونږ بحث په خطا په قتل کې دی د خطا چې کوم قتل یې هغې دوه قسمه دي یو سړی په خطا باندې قتل وکړي اراده هم د قتل نه او په داسې سیس ته قتل وشي چې هغه سیز هم د قتل نه یو سړي بل له څپېړه ورکړه هغه لکه د موسی علیه السلام د هغه سړي په شان دی په خوله کې یې ساه نیولې او ویستې یې راتو کړه نو اوس په څپېړه باندې خو چېرته د چا نه ساه نه وځي یو انسان بل انسان له څپېړه ورکړه سوکې ورکړو هغه مړ شو دا د قتل څیزونه خو نه دي لاس په دې څوک قتل نه کوي نه په دې قتل کېږي په څپېړو په څوک نه مړ کېږي
نو که چېرته داسې څیز باندې د انسان بل انسان قتل کو چې نه د قتل اراده کړې وه یوه او په کم څیز چې قتل کړی نه هغه څیز هغه د قتل و دې ته قتل خطا وایي قتل خطا دې ته وایي ښه یوی قتل خطا خو هغې ته شبه عمد وایي څه ورته وایي شبه عمد هغه یو بل قسم دی هغه داسې چې یو انسان د بل سړي د قتل اراده خو نه ده کړې خو په داسې څیز باندې وو چې په هغې باندې څوک قتل نه کوي خو قتل پې ممکن وي لکه یو تیره کاڼی او په هغې باندې وو په تیره لرګي باندې وو یا په یو غټ لرګي باندې وو هغه د قتل څیز نه دی او نه پې قتل کیږي خو قتل پې ممکن دی اوس په دومره ګټه باندې څوک ووهله ته په دومره ګټه څوک ووهله نو په دې خو څوک مرګ نه کوي که نه کوي پې په دومره ګټه مرګ نه کوي خو ممکن دی پې که دا دې چا له یو څو ځل دې سر ته راواچوله ودې وټاکه بس مړ شوی وي نو تا اراده د قتل خو نه ده کړې خو څیز داسې استعمال شوی دی چې په هغې باندې قتل ممکن و قتل پې کېږي نه خو څه ممکن و دې ته شبه عمد وایي دا دوه قسمه دي د خطا نو کوم چې ډومبی قسم د قتل و چې هغې ته قتل خطا وایي په هغې کې بیا یو شق دا دی ښځه هغه نه بیانو اسانه خبره کوم چې لږه تاسو ته مشکله نه شي کم قتل چې په خطا سره وشي او یو سړي مسلمان وجلی نو دی به دیت هم ورکوي او کفاره به دیت دا دی چې 100 اوښان به ورکوي څو 100 اوښان به ورکوي اوس دا 100 اوښان هم داسې اوښان نه چې ستا کم خوښ هغه به ته ورکوي نه شریعت چې ته کوم اوښان یادې هغه به ورکوي وایم درته چې کوم اوښان دي 100 اوښان به ورکوي دا خو دیت دی دا د بندګانو حق دی د هغه خاندان ته وارثانو ته به ورکوي دویم د هغې سره به کفاره وي کفاره څه ده فتحریر رقبة مؤمنه یو مسلمان غلام به ازادي غلامم او مسلمانم که یو کافر غلام آزاد کو نو په دې باندې کفاره نه ادا کیږي مسلمان غلام به ازادي نو الله فرمایي که چېرته غلامان نو نو بیا الله جل شانو فرمایي د الله بل حق دی الله الټرنیټ بیانوي متبادل چې بیا د الله حق دا دی چې بیا به فصیام شهرین متتابعین توبة من الله د الله نه د توبې ذریعه دا دی چې 2 میاشتې به روجې ونیسي هغه به مسلسل ونیسي نو غلامان خو نشته نو موږ اوس خپله خبره وکړو چې یو به دیت ورکو او یو به روجې نیسو 2 میاشتې پرله پسې چوټي به پکې نه کوو صحیح ده لومبی خبره دیت په ورکو نو کم دیت په ورکو اوښان چې ته ورکې نو 100 اوښان به ورکې په قتل خطا کې د هغې اوښانو به 15 قسمه جوړ کې سو 15 قسمه نو 20 له چې په 5 کې ضرب ورکې 20 له چې 20 500 زموږ په کلي کې چې 5 له به 20 کې ضرب ورکې 100 ته راځي صحیح ده نو 100 اوښان به دی ورکوي څنګه به ورکوي غوږ کې 15 قسمه به یې جوړ کړي 10 اوښان 100 اوښان به هغه ورکوي چې د کم د 1 کال عمر نه پاس شوي او په 2م کال عمر کې داخلي 100 اوښان به څنګه ورکوي چې د هغې د 1 کال نه سیوا عمري پوهېږي 2م قسم 100 اوښان به هغه ورکوي چې د هغې عمر د 2 کالو نه اوړېدلي او 3 کاله کې داخل شوي په 3م کال کې او 100 اوښان به هغه ورکوي چې په 4م کال کې داخل شوي 3 کاله عمر او په 4م کې داخل او 100 اوښان به هغه ورکوي چې په 5م کال کې داخل شوي او 100 اوښان به هغه ورکوي چې هغه نران صحیح نرانی او په 2م کال کې داخل شوي دا جی بیا ورته غوږ کېدی
ورګې د بل طرف نه ته شروع کوم اوس په آسان شي. دا خو دیتو. اوس دویم کفاره ده. نو کفاره غلامان خوشتنه نو بیا به شهرین متتابعین صیام شهرین متتابعین چې دوه میاشتې مسلسل روجې به نیسي. دا په خطا کې دا دوه میاشتې روجې چې نیسي نو دې کې به د رمضان روجې نه حساب، د رمضان روجې نه حساب. که یو ښځې داسې قتل وکړو نو په هغې خو د حیض بیماري راځي، بیا به هغه څه کوي، دوه میاشتې خو مسلسل نشي نیولی. پوهېږې؟ نو د حیض په ورځو کې چې کومه چوټي راشي دا خو چونکې د الله د طرفه وي نو دغه به بیا وروسته قضا راګرځي، خو مسلسل به راګرځي. پوهېږې په دې خبره؟ یو زنانه دې ځای پورې روجې ونیولې، 15 ورځې حیض راغی نو ورپسې چې کله حیض نه پاکه شو بیا به روجې سټارټ کړي. بل حیضه پورې حیض راغی بیا به روجه بنده کړي، صفا شوه روجه به سټارټ. اوس چې دا منځ کې کمې کمې قضا شوي چې څنګه دا پوره کي سر ته ورسوي دا خپلې د هغې به قضا شروع کړي کمې چې پاتې شوي. پوهېږې په دې خبره؟ خو چوټي پکې نشته، چوټي پکې نشته، 2 میاشتې روجې. ایله صحت په دې ورته برابر شي. الله دې موږ د قتلونو نه وساتي. ډېر خطرناک څیز دی. ښه جی که چېرته چوټي پکې راله بیا د سره بیا به د سره وي، بیا پکې دا نشته. هغه عذر پکې دی چې کوم داسې د الله جل شانهو د طرف نه وي. دا خو هغه قتل چې خطا والا قتل و. اوس دی بل قتل ته راځو چې هغه شبه عمد دی. څه دی؟ قانوني حیثیت هم درته بیا بیانوم چې زموږ د ملک څه قانون دی. شبه عمد چې هغه د خطا په شان دي، یو سړي قصد نه دی کړی دی چا د قتل، خو په دې څیز باندې یو سړی و چې په هغې باندې قتل ممکن دی، نو په هغې کې کفاره هم ده. څه کفاره؟ 2 میاشتې روجې خو به نیسي مسلسل. یو بل څیز دی ورسره دیت مغلظه به ورکوي. څه دیت مغلظه؟ دیت به وي او سخت دیت به وي. هغه سخت دیت دا دی چې دغه 100 اوښان به تقسیم کړي په 4 حصې باندې. په څو؟ 25 به هغه داخل کی چې کوم په 2م کال کې داخلي، 25 په هغه داخل کی چې په 3م کال کې داخلي، 25 په هغه داخل کی چې په 4م کال کې داخلي، او 25 په هغه داخل کی چې په 5م کال کې داخل شوي. پوهېږې په دې چې مطلب دا دی یو کال عمر شوي په 2م کال کې داخلي، 2 کال عمر شوي په 3م کې داخلي، 3 کال عمر شوي په 4م کې داخلي، او 4 کال شوي 5م کې داخلي. دا مطلب مې دی. دغلته قصه ختمه شوه. اوس په دې او په هغې کې څه فرق دی؟ دې کې او په هغې کې فرق دا دی چې په هغې قتل خطا کې دې د هغې په ځای ته ګډې ویزې هم ورکولی شي، د هغې په ځای غواګانې هم ورکولی شي، د هغې په ځای پیسې هم ورکولی شي، سره زر سپین زر هم ورکولی شي. او په دې کې د شبه عمد کې به صرف حق ورکوي کوم چې اوښان مقرر دي. دې ته ځکه سخت دیت وایي. دا به وله ګورې پیدا کوې به. پوهېږې په دې خبره؟ تا داسې څیز ولې چوته و چې په هغې باندې قتل ممکن و. ټیک ته تا قصد نه دی کړی، نو د هغې سره دا ګزاره وکړه چې ستا نه بدل نه علي، خو کم از کم داسې څیز خو دې راغستی چې په هغې باندې قتل ممکن دی. نو د هغې سزا څه شوه؟ هغه لږه سخته شوه. هغه ده چې صرف په دغې اوښانو پسې به ګرځي او بل څه نه شي ورکولی. نه پوهېږې په دې خبره؟ او په دې نورو کې بیا هغه حساب سره غواګانې او ګډې بیزې دغه هم ورکولی شي. صحیح ده؟ اوس قانون درته بیانوم. 2019 او 2020 د سعودي عرب چې کوم قانون دی چې چا قتل خطا وکړو نو د 1 لک ریال نه والا 3 لکو روپو پورې 3 لکو ریالو پورې پیسې به ترې علي په دیت کې، د 1 لک نه والا 3 لکو ریالو پورې. او د هغې یو قانون دی هغه دا چې هغې په قصد په قتل کې عمدن قصدن چې چا یو قتل کړي په هغې کې هغې 4 لک ریال علي. دغه شریعت نه دی، دغه شریعت نه دی. شریعت ته قصدن قتل څه ویلي دي؟ قصاص، بدل. خو البته مونږ به داسې ووایو چې دا یو بدل صلح ده. څه ده؟ چې دا خاندان سره ګویا چې صلح وشو ده 4 لکه ریال یې وله ورکړي. نو مونږ به اسلام طرف ته ورواړو، ګنې دغه اسلامي طریقه نه ده. بله یو خبره چې هر د پاکستان چې کوم قانون دی، د پاکستان قانون دا دی اوس د 2019 او 2020 هغه دا مقرر شوی چې یاره تقریبا
د 23 लाख روپو پورې هغه سره دیت 23 लाख روپو پورې د قتل خطا. دا بل څه خو ما د شبه عمد بیان کو، د شبه عمد او د خطا د دې دوانو یوي، د دوانو ته قتل خطا وي. چې د پاکستان قانون ما بیان کو نو هغه دارې شبه عمدي او قتل خطاي دوانه خطا دي. نو په دې کې 100 روپۍ دي، 23 लाख روپۍ دي. پوهېږئ په دې خبره باندې؟ د هغې قیمت تقریبا هغه 2019 کې تقریبا د هغې قیمت هغه 30 تولې سونې برابر وو. اوسو 30 تولې سونې او د 10,000 او 600 او 10 ګرام د هغې سپینو زرو برابر. پوهېږئ په دې خبره باندې؟ دغه څه قانوني حیثیتو الله جل شانو دې زموږ دې ادارو له په دې باندې عمل کولو توفیق ورکړي. که دا وشو که نه څوک بیا ورانې نه کوي. دغه خبرې جی یو خو دیت داسې شی دی چې لکه اوس فرض که زه ګاډي ډریور یم او ما نه خطی وشوه په ګاډي مې لس کسه ووهلې او مړ شو، ما سره پیسې نشته او دې یو له زه 23 یا 30 لک روپۍ ورکوم، نو زه په جیب کې پروت یم که نه پیسې نه نه یو خو داسې دی چې په خدای مې نشته. هغوی وایي یاره دلته دونه خیز وختو یا په جیب کې دې راشه دیت وله داخل که مونږ سعودي کې مې لیدلي دي راپرېږدو چې دغه پیسې مونږ سره ني نو بیا به څه. دا زبردست سوال شو. دا ته ما وضاحت کو. هغه دا چې د دیت په ورکوي څوک، دا یو مسله ده. دیت به څوک ورکوي؟ اوس دلته یو ګاډۍ والی چې هغه مست دی، بس هغه پردي موټر ته ښه تېری او څوک یې مړه کړه، نو هغه به څه کوي؟ دا دونه پیسې به بیا چېرته نه پیدا کوي. یاد ساتئ ځان سره دا خبره چې دیت په دې انسان باندې خدای به نه ورکوي، دی به دا نه ورکوي. د ده چې کوم اسوسییشن دی، د ده چې کوم فیډریشن دی، د ده چې کوم تنظیم دی، د ده چې کوم سیاسي پارټي ده، د ده چې کوم ګاونډ دی، د ده چې کوم خاندان دی، نو دا به هغې دا دیت راجمع کوي او دا به ادا کوي. پوهېږئ په دې خبره؟ ځکه شریعت داسې فیصلې نه کوي چې یو انسان ته وایي چې بس ده کړی دی او دی به دا پیسې پیدا کوي. پوهېږئ په دې خبره باندې؟ او بیا د هغې دپاره داسې خبره هم نه ده چې نن دا سړی قتل شو نن به پیسې ورکړې. 3 کاله مدت شریعت مقرر کړی، په 3 کاله کې به دا چې اساني راشي تقسیم یې کو په خلکو باندې. شریعت چې څنګه دا سزا د دې انسان دا تقسیم کړه په چا باندې د دیت، دا تقسیم کړه د هغه په عاقله دی ته وایي عاقله، د هغه په هغه اسوسییشن باندې، د هغه په سیاسي پارټۍ باندې یا د هغه په خاندان باندې، هغه چې د چا سره متعلق دی. بس سیاسي پارټي خو نشي ویلی هغې تعالی سم نه درکوي، د هغې چې یا خاندان دی یا د هغې یو محله ده یا د هغې یو کمیټي ده، دا سونه موږ ته کمیټي وایو تقریبا، نو هغې له پکار دي چې څه وکړي هغې به دا ورکوي. پوهېږې په دې خبر باندې؟ هم که مالداري په خپله ورکولی شي بیا به هغه ورکوي. او شریعت ته خو دا معلومه ده، شریعت خو یو مکمل قانون دی، هغه ته پته لري څوک غریبانان هم شته د هغه نه هم داسې خطا کي او څوک مالدار هم شته د هغه نه هم خطا کي. شریعت داسې فیصله کوي. نه پوهېږې په دې خبره؟ دا او په داسې مدت ګوره شریعت دا وایي که نه، مخکې مې درته ویلي د سود په بحث کې چې شریعت دا سود ولې حرام کړی، دې د وجې حرام کړی چې شریعت دا نه غواړي چې ټول قوم پیسې د یو انسان لاس له راشي، دا نه غواړي شریعت. نه، درجې به وي، څوک په ډېر مالداري، څوک په لږ لاندې مالداري، څوک په د هغه نه لاندې، څوک په د هغه نه لاندې، درجې به وي. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. الله فرمایي ما دې دا معیشت تقسیم کړی دی د دې دپاره چې بعضې خلک د بعضې په کار راشي، ځکه چې ټول خانان یو ټولو سره سرو زرو او سپینو زرو مالکان نو بیا به تا ته نه ګلکار میلاویږي نه به دیاړي مار میلاویږي، دنیا نظام به ختم شي. درجې الله ورکړي خو شریعت چېرته دا نه خوښوي؟ دین اسلام الله دا نه غواړي چې دا ټول دولت ته د یو سړي لاس له راشي. دقه شان الله جل شانو چې په یو انسان تکلیف راشي نو دا نه وایي چې د دې دا یو انسان ذمہوار دی، بلکې هغه څیز وله په ټول څه اسوسییشن باندې تقسیم کړو. پوهېږې په دې خبره باندې؟ دغه سبا به درته نور بحث وکړم انشاءالله. صلی الله تعالی علیه